الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سوالات و جوابات دا مبارک نشست تعلق ساتي دا هغه مسائل سره چې هغه د قرباني په باره کې دي خويندو او ورونو ته پوښتلي دي او کوم سوالونه چې زمانه شي د قرباني په باره کې هغه په هر قسمه طریقه ما تر رسیدلي دي، هغه ملګرو را جمع کړي دي الحمدلله. او کوشش وکړو چې داغه جوابات د ټولو سوالونو جوابات په دې نشست کې وکړو. د ورځې د ذوالحجې اولنی ورځې د مبارکه او په دې کې اکثر مسائل چې راځي مخې ته هغه یا د حج سره تعلق ساتي او یا د قرباني سره تعلق ساتي او یو عبادت چې منګه کوو او یا د کولو اراده نو پکار دی چې د غیب مبارکه خه کافی معلومات زما استاد سره یې. د قربانی د مسائل د اهم مسائل او آسان مسائل دي. د خبره ستې چې قربانی مسائل ډیر آسان مسائل دي، ګران نه دي، خو لږ سوچ او فکر سره چې سړی ووري. د ورو سوال کړی دا ولنې سوال په دې نشست کې هغه دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې سو پیری قربانی کړې د اختر ده. الجواب وبالله التوفیق. امام احمد بن حنبل، امام ترمذی د دوه د روایت راوړل دي د عبد الله بن عمر نه، پای کې د دې چې اقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه 10 سنين. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې ټول لس کال تیر کړی. یضحي كل سنه، هر کال به قربانی کوله. خو مسله دا چې دې حدیث ته سند دا کمزور دی، نو کدا حدیث صحیح و سندن نو بیا خدا فیصله کول خبره و. خو راجح دار چې دا حدیث سندن کمزور دی، خو د بل طرف نه دا خبره ثابتېږي او هغه دي چې د رسول سم د سیرت مطالعه وکي نو پای کې به دا خبره ته ملو شي چې رسول صلی الله علیه وسلم ډیر زیات هرسناکو په دې قرباني کولو باندې، تر دې چې په سفر کې هم کړی دا. امام مسلم رحمه الله روایت راوړی دی د ثوبان رضی الله عنه وجي ذبح النبي صلى الله عليه وسلم ضحيته. رسول الله صلی الله علیه وسلم علال کو هغه ساروي چې د قربانیو وی بیا ما ته وی چې ثوبانه د دې د غوخه برابر کا پخې کا. فلم ازل اطعمه حتى قدم المدينه. نو بیا ما دغینا هغه غوخه ورکوله تر دې چې مدینه ته ورسېدو. نو دې نه ثابت شو چې رسول صلی الله علیه وسلم چې په سفر کې کړی دا، نو چې کله په مدینه کې بیا خو به کړی. بل دا چې امام ابن ماجه رحم الله روایت راوړی دی ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده، من کان له ساعه، د چا چې طاقتي ولم يضحي او بیا قرباني ونکړه فلا يقربن مصلانا، نو زمونږ عیدګاه ته د منزل نه راځي. د دینم د ثابتېږي چې رسول سم دا خبره دومره تاکید سره وکړه. اکثر علماء دا خبره لیکلي دي چې رسول صلی الله علیه وسلم هر کال قربانی کړی ده. خو بدایت ساتي چې رسول صلی الله علیه وسلم نه کال د اختر قربانی وکړي او یو کال یې کړی ده د حج قربانی. د حج قربانی او اختر قربانی دا جدا ده. ذکر جابر رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه کې نه کال تیر کړو حج ونکړو. ثم اذن في الناس في العاشره، فلسم کال باندې به چتل حج لاړو
دغه کال حج وکړو نو په هغه حج کې قرباني وکړه د حج قران نو دینه ثابت شو چې رسول صلی الله علیه وسلم کداغه خبره صحیح شي چې هر کال قرباني کړی د نو سو کال قرباني وکړه د اختر نه کال او یو کال د څه شو هغه د حج شو دغه جدا قرباني ده والله اعلم د ورو ته پوس کړی دی چې د ساروی د لالولو د قرباني د ساروی د لالولو وخت کله ختمي الجواب وخت شروع کیږي د اختر د منځنه بعد د اختر د منځنه بعد او ختميږي د اختر سلورمه ورځ باندې چې نور ډوب شي د اختر په سلورمه ورځ چې نور ډوب شي امام احمد بن حنبل امام ابن حبان رحمهم الله دوانو دا روایت راوړي رسول صلی الله علیه وسلم كل ايام التشريق ذبح ايام التشريق طولي د علالول ورزي نو یو خدای اختر ورشوه اخو داود ايام التشريق یو لسمه دولسمه دی لسمه نو د سور ورزي شو طولي سلور ورزي شو نو د سلور ورزي د علالول ورزي نو وخت شروع کیږي د اختر د منځنه بعد ختمیږي د اختر په سلورمه چې کله نور ډوب شي د دې سره دا وخت ختم شي او چې څومره مخکې کېغه غوړه دغه د اختر په اول ورځ کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دا ورځ غوړه ورځ د په ورځو کې بلدا چې په دې ورځ باندې ډیر اعمال کې حجیان ډیر عبادتونه کوي دا غوړه ورځ ده نو په دغه ورځ باندې قرباني کول د ټولو نه غوړه دی او کو چا لیټ کړه دوی میته درې میته سلورم میته نو قرباني کی خودم رچ غوړه کارته پاتې شو څومره چې نږدې نو دومره د غوړه عمل له او څومره چې زری والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې د هغه قرباني څه حکم دی او د هغه ساروی چې هغه حلال کړی شي د اختر د منځنه مخ الجواب د اختر د منځنه مخ کې ساروی لالول د اختر قرباني نه حسابيږي بلکې دا عام غوخه ده چې د کور ولا د پاره ساروی لال کو دا عام غوخه حسابي او په صحیح بخاری کې د روایت د براء ابن عازب رضی الله عنه چې من ذبح قبل الصلاه چې د اختر د منځنه مخ کې ساروی لال کو فانما هو لحم قدمه لاهله وليس من النسك في شيء نو دا غوخه ده چې د خپل کور ولا لپاره ویوړه ساده غوخه ده او قرباني نه حسابيږي ده په روایت کې دا راځي په صحیح مسلم کې ده من ذبح قبل الصلاه چې اختر د منځنه مخ کې سروي لال کو فليذبح شاة مكانها بل سروي دغه په ځای لال کی بل سروي دی دغه په ځای لال کی چې مخ کې چل کړي ناغه قرباني نه حسابيږي والله اعلم خدای ورو سوال کړی دی چې غور عمل کم یو دی ساروی اغسته اولا لول کنه دغه پیسې غریبانانو لور کول الجواب دلته وهمه مساله نن سبا خو د فیسبوک او د انټرنیټ او د غن بلا دور دی نو د لیبرل طبقه چې د زموږ په دې ملکونو کې علمانیان او لیبرل چې وته ویل کی چې دوی دا خبره کوي چې دین بس په جمعات کې جمعات نه بهر د دین سکار نشته نن سبا یو څو ویډیوګانې چلیږي مالي دی د ډېر فائدمن خبره یو ویډیو کې دا خی چې یو کولمه دا او غریب دا او خوراکي نشتی او خو کې گاونډي چې کم دین او هغه ساروی غسته ده او علالی د اختر پورس خطه سمې سي جوړ کې دی ویډیو نه سر رساله ورکې سب پیغام نو پیغام داده چې د دین خدا کارو د سنه د دې قربانینا د دې گاونډي خیال ساتل دته خو بعضو کسانی ویډیو جوړ کړی دا یو سړی غریب دی یې لیکل تحریر نقل کړي مقاله نشر کړي چې یو سړی حج لروانو او گاونډي په خاطر هغه ډیر غریبو او د لور په سری ما بوله ولیدو د لور په سری
لوپټه پرتوش لیدلی دی غریب دوروا نو دا کم چې حجرتونه هغه ته دعاګانې کوم ماته حج لازم وی هغه غریب دغه ماشومی لوپټه برابرول او الله دې قبول کړي سمې شي دي جنور کې وی دا مې شور کو چې حج پرې ده تاسو په ځم پوم نشي دې دین نه اخلاص کړي والله لازم دا دومره غټ خبيسان دي ها عوام سور خوري خبر نه حج ته څه ضرورت لري غریب له پیسې ورکړي نن ته حج پرې خو د پرې خو هغه پرې خو هغه پرې خو د اسلام یو په شاعرو کې غټه شاعر لړ ختم شو رکن ختم شو نن ته وی قرباني مکه او غریب له پیسې ورکا غبلو وی قرباني مکه او قرباني ختم شو اسی ما سوچ کوم دوی ظالمانو چې د دې سی ونوي چې دا لیبرل خلک چې روزانه سمګيري خري او نایانو له پیسې ورکي کله راجم کې د غریبانو به سوره کار کی اګه دوی دا ګيري ونه خري او دا ګيري وړي نه کی او دا پیسې چاله ورکی غریبانو لا سومه کار بکی غریبانو سومه کار به روان شي کدی ټي ویانو د دې ډیشونو په ځای باندې د پیسې رول غریبانو لورکې دا پیغام به ته چتوانه وره نه څوک نشر کوي شرطین د فیسبوک ولټ هو کسی به د ډیر شي میسیج میلاوش ویډیو به جوړ کړي سړی به غریبي او جاړي ناس و یا به بیماری او بل لګي سارو علالي دیو د دینه خدانو چې د څه کړي د غریب له پیسې ور کړي نه دغه هم د غریب به وخوري دغه غریب له ور کی کړي عبادت ته څنګه ختمه په مسلمانانو باندې منګه د عوام نه پويږي دوی په چالونو باندې نو که چته عالم خبره مو کی یره دي علماء بل سکار نشي اوس تو ګورم دي کی سو هغه څومره خوري خبره وکړه چې غریب د لور په سر باندې لوپټه برابر کړه شلې دلی وي زه الله دې قبول کی نو سکه اتباغ باندې چې د حج پری دي کوم چې رکن دي او پاغه واجب دی دغه طاقت رسی دسی یو میسجو کا و حجونه مکئی قربانیان مکوي خو غریبانان پکې ایر نه کوي صحیح دي شو کړه نو ته به حج سره ختمه او ته به قربانی سره ختمه او دسی به نور عبادتونو باندې قیاس کو نور مبارکیم د قوي چې تسم کې نو دې په ځای باندې څه کړي دې په ځای باندې غریب لور کړي کته جمعه جوړه جمعه خوشتي کړي کې دې په ځای باندې چاله ور کړي غریب لور کړي کته بل څه کار کې دې بځو غریب رو ته پونه شي عبادتونه باندې ټول بری دي یا ټول عبادتونه باندې بری دي ورځ به ویډیو ګورې منځه باره کې به تم سووي چې ته چې منځه درالې ولسمنت او پوسات تیر کړ دې بځو غریب سره په لار ته منډه به دیواله وکړ عوام په دې خبرو باندې پوه نشي او د سوجي به دغه زمو خیر خوا دي او څومره خوري خبرې کې دا تاسو ته مې فائدې ذکر کړو دا نادره فائدہ ده یاد ساتي او مخ کې نقل کړي دې رور سوال دی چې قرباني اغسته غوړ دي او کنه د دې د پیسې ولګوم په غریبانو باندې مونږ نه د قرباني اغسته غوړ دي وجدا چې دا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دغه په کې څومره غریبانان ډیر زیات اوس خلک په وخت غریبانان ډیرو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم سروي لال کړي ولغه نه دي چې د غریبانان د په خوا کې مسجد نبوي کې دنه پراته دي ډېر شي غریبانان موږ دا غره خپوي دا خو اسلام یو شعیره ده خو اسلام یو عمل له په خانه روان دي نو غورم دقه د چسو کې قربانیو کې او دغه غریبانانو لدی اغه لدی غوخه ورکی والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې ز او زما خزه واته بچي زمونږ د ټولو یو قرباني کافی کیږي کنه د هر یو کس طرف نه یو قرباني وکاو او کچرته یو کافی کیږي نو په دې یو کې د گاونډي شریک کول شم کنه د دم زړه ته سن کی یو خدای او خزه واته بچي نه کافی کیږي نه چې گاونډي به کی مرواچي الجواب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت تے امام ابن ماجه رحم الله راوړې مشهور روایت ته امام ترمذی راوړې
چې كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته. د رسول صلی په زمانه کې به یو سړی یو ساروی لالو د خپل طرف نه د کور ولا طرف نه په خپل به تمو خړو خلکو له مور کول. ادینه ثابت شو چې د یو کور ولا طرف نه یو کافی ده. ګوره د کور د مشر چې قربانی کوي او د سره چې څومره خلک دي چې هغه ته اهل بیت ویل کیږي د دې ځل سره په ثواب کې شریک کوي نو د دې حصر نشي شریعت د نه دی چې دا به ته دا به پینځي دا به دري چې کور ویل کیږي د ټولو ته نو د ټول په یو کې شریک کې دي الا دا چې دا اوس پینځه شپږونه یو ځای وشيږي او هر یو جدا دی کور یو دی او خرچه څه ده جدا ده د یو کور نه حسابي د یو کور نه دی ګوره د کور جدا دی اهل بیت د جدا دي دغه جدا دي د جدا دي د جدا دا په هر یو باندې قرباني ده خو چې ټول شریکی د پلار سره یې پلاری خرچه کوي د پیسې وروړي پلار لور کوي نو یو څه ده یو کافی ده اگر کدا سو کسانی سل کسانی اگر کدا سل یو کافی ده همون دا و چې کور والو کې کم راځي نو گاونډي دي څه شو ها گاونډي د بار شو گاونډي په دې کې په دې یو کې تاسو نه شریک کی هو دا جدا مسله په ساروي کې شریک کی دا فرق یې ستیخه ساروي کې شریک کی دا جدا مسله ده په دې قرباني کې شریک کی دا کوم چې تکي دا جدا مسله ده موږ مسله ګورل ته دا بیانو چې زه یو قرباني کوم ګډ مې راوسته بيزو مې راوسته خپل کور ولا طرف نه کوم گاونډي راته په سود راوسته به دا په زره دراوړې زه 500 زما طرف نشو لکه دا یو قرباني ده نو په یو قرباني کې ته او ستا خپلوان کور ولا چې کم تاسو ردي دا فکر راځي چې کوم ته ویل کېږي په عرف کې او په علاقه کې چې دا یو کور دی نو دا به ټول دنه راځي درشن کته ایسو واخلې په یوساروي کې لکه غوا میخه اوخ هغه کې ایسو واغسته په ایسو کې دا ټول تاسو سره شریکی وو ایسو کې ته یو خوغه کړه دغه پیسې دی ورکړي کم خلک چې تاسو سره دي کور کې او دا ټول شریک دي په مال کې او پیسو کې دا ټول بدل کې راځي اوس گاونډي په دې ساروي کې شریک کې دي وې سي دی او تا واغسته بل چا واغسته گاونډي واغسته به د گاونډي هغه د گاونډي د کور سره تعلق ساتي د مسلې ته سوچ کوي ښا د روس ول کړي دي چې یو سړی دی د قرباني ساروي اغسته خود دې د علالي په ټیم کې د ساروي ته نشي کته یې نشي ځل نه لري نو بل څه کې علالي د قرباني صحیح ده وکنه دوی منی چې د الله عبادت ته د انکار دي نه کې خو مسله نرم دي څه اعتراض نه کوي یو سره اعتراض کوي لکه څنګه چې غیر مسلمان ملحدین دا اعتراض کوي چې تاسو ولې په دې ورځ کې د سارو د ویني تو وي یو هغه تر دا سره په دغه اعتراض نه دی خو دی وی چې زه ساروي ته نشم کته بل سره مې وکیل کو دا صحیح ده وکنه الجواب غوره طریقه دا ده چې هر سره خپل قرباني په خپل علالک او کچرته دغه طاقت نه لري یا کته وته نشي نو هیڅ خبره نه د بل سره وکیل کولای شي رسول صلی الله علیه وسلم حج لچتلو نو سو ساروي ځان سره بولی دریش پېته د دریش پېتو کې باز رسول سم په خپل کړی او باز علی رضی الله عنه پر خودي چې لته علالک نو دینه د ثابتېږي چې په حلالولو کې کتبل څوک د خپل طرف نو وکیل کې چې ته حلال کا نو دې کې سحرج نشتی قرباني سیده والله اعلم. د روس ول کړي دي چې وکسان په یو ساروي کې شریک شو غوا ده میخه ده اوخ ده خواغه ساروي چې په کې سی نو یو پکې د څه کې شریک شو چې هغه مال حرام دی نو دا په قرباني باندې ساسر پرې واسي او کنه الجواب
وکسان ساروی کی شریک کېده په غوا او اوخ کې د ثابت دی رسول صلی الله علیه وسلم او میخه د غوا یو قسم دی نو کله چې غوا ویل شي د کې میخه د نراله دلیل په دې باندې د جابر بن عبد الله رضی الله عنهما روایت ته په صحیح مسلم کې شتي چې نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه موږ ساروی ولر کو د حدیبیه په کار باندې د رسول صلی الله علیه وسلم سره البدن عن 7 والبقره عن 7 اوخ کې څو کسان شریک شو یو کې به وو او په غوا کې به یو غوا کې به وکسان په یو اوخ کې به وو او په غوا کې به وو دې ثابت شو چې دا شریک کې دي شي په دې کې څه حرج نشته بیا رسول ضرور دې سوال لوړ خپل سوال دی یو به کې مال حرام دی دا به قرباني باندې سره چې یو کنه نو دو حالات دي یو مونږ ته پته نشته چې دې سړی مال حرام دی نو دې ټیم کې صحیح ده دې شریک شي قرباني هم صحیح ده هیڅ خبر نه ده دویم حال دا دی چې مونږ ته پته لري چې دې سړی مال حرام دی دې سي ټیم کې با دې مونږ د ځان سره نه شریک کوو مال حرام دی یو دویمه چې ته شریک کې نو دې زړور شو په خپل ګناه باندې ما پرون دې خبره ته سوچ کو بلیګاو ملګری سره موته مې من څومره بے غیرت شي او ایمانی غیرت رانه ختم شوی مخامخ ګناونه کیږي موږ څه نه وایو لکه چې زما پلار ته کنځلي وکړي مخامخ زما په مخ کې زه بغلیش ته بغلیش نه کچا زمون مور مبارکي سوي دا خو د مرګونو خبرې یا د خور خزه یاد کړ یو سره زما په مخ کې د الله سره دښمنی کوي یو سره زما په مخ کې د پیغمبر سره دښمنی کوي بیا تم ز سره بغیرتی ورسته وي یو سړی دی ته ته پدری چې د مال حرام دی سود خوري الله سره اعلان جنگ کړي او الله سره اعلان جنگ کړي ته بیا هم ځان سره شریک کې سید الله طاقت غوسه نه رشي دي چې بو چې جبه غدیم نه رشي نو دا خو دې رشي کنه چې شپږ کسان وې د ضرورت موږ سره نشي شریک کې استعمال حرام دي اثر بس پرې باسي دی به خپل حرامونه بنشي چلو دا خو د مسلمانانو مسره رابطي پرې خو کله چې زموږ د ژوند طریقه وي چې د ګناګار نه مخبکیګو نو به چې ګناونه کوله به نه کوله خو مو خو مدغه الله سره خپل قبر ته به سره ګوتی وي هر سره خپل قبر دی خو دنیوي مسلو کې نه د دینی نو چې کله مونږ ته پته چې د پلاني مال حرام دی نو د بدن سره نه شریک کو والله اعلم د ورو سوال کړی دی چې زنانه ذبیحه کولای شي او کنه الجواب زنانه چې کله د حلالولو په طریقه پویږي د ذبیحه نو په دې کې سحر جنشتي د دې ذبیحه سیده که مسلمان ده او که په اهل کتابو کې ده موږ مسلمانانو خو ته نه پری دته ستې چې اهل کتابو کې خو يهودي ده یا نصراني ده او ساروي حلال کو صحیح ده کې نه صحیح په دې دلیل په صحیح بخاری کې د روایت ته چې یو زنانه یو ګډلال کړو په ګټه باندې او کې چې چاړه بنو 13 ګټه به راوست به بیان علالیکو رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي رسول الله مو خړې شو کنه رسول مو خړې شي یو بل دلیل په دې دم په صحیح بخاری کې دی چې کعب بن مالک رضی الله عنه سره یو وینځوا او غیبه بيزي ګړي ساتري نو یو پکې زخمی شو هغه ګټه راوغساله راکړه بغد رسول ته پوښتنه کوي رسول الله غیدا چرکړه موږ خړې شو کې رسول دې کولوها خوري امام بخاری رحم الله په دې دوه حدیثونو باندې باب تړلې باب
ذبیحه المرأه والامه باب بیان د دې کې چې د زنانه د لا ذبیحه او د وینځي د لا ذبیحه حلال ده به د دوه دلیل پکې راوړي دا شی پالتو خبره چې زنانه ذبیحه نشي کوله ولې لکه خو په دې باندې صحیح دلیل دا پینشتي بلکې صحیح دلیل خدای دی چې دا کار سره دا جایز دی والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه قرباني کولای شم او کنه. الجواب بعض خلک په دې سوچ کړي چې د پیغمبر د طرف نه قرباني کولای شم او کنه، بعض وی دغه طرف نه عمره کولای شم او کنه، بعض وی دغه لپاره نفلي موضوع کولای شم او کنه. ګوره ته د پیغمبر غم راغسته خپل غم کوه، هغه سردار دی د امت او د انسانانو د جنت دروازه باغ کولاوي شفاعت بغټ هغه کوي، ته خپل غم کوه بل بغیر د دینه چې ته دغه تر د قربانیو کې او عمرو کې ته چې د قربانی کې عمره کې به شریک ته بثواب کې دې طریقه هغه خولې د دین هغه مونږ ته رسول. خو باز کسان یو روایت ذکر کوي څنګه مونږ ته سود علماء سره کې نه یعنی حدیث ورتم بیان کی سند ورتم بیان کی بیا بوته غلبه نه چې یا رسول مولیانو ګډوډ کړی. هغه حدیث ته دی امام ترمذی رحم الله راوړی، امام ابو داود هم راوړی چې علی رضی الله عنه دا طریقه وا انه کان یضحی بکبشین، هغه به سو ګډانه لول دوا، احدهما عن النبي صلی الله علیه وسلم، یو به د پیغمبر د طرف نه دغه د مرګ نه بعد، والآخر عن نفسه، او د دویم به د خپل طرف نه لاله. چوتوی ته دو ګډه ویاو امرنی به النبي صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ طرف رم کوا. اوس کدا روایت ته پیش کی چې دی مبارک سوي درې دو جواب دي. اولنې جواب دی چې دا حدیث سندن کمزور دی، په دې کې یو راوی دی په سند کې راځي چې هغه ته ویل کېږي شریک او دا ضعیف دی، او دویم راوی په دې کې راځي حنش او دم کمزور دی. دې دوه راویانو دلاسه د دې حدیث سند سره کمزور دی. زور لګول دی وینا حدیث صحیح ورته تاسو سره منم وختي تور چې دا سره صحیح دی، بیا تیم مسله نه ثابتي څنګه نه ثابتي. وصیت کړي خاص علی رضی الله عنه ته به سره عمل کوي، وصیت خو چاته وشي عمل به بسوک کوي هغه به کوي. رسول صلی الله علیه وسلم په ټول امت کې خاص چاته وی کدا حدیث صحیح ثابت شي علی رضی الله عنه وی چې ته قربانی کې زمانه طرف نه بږي کوا. ابو بکر صدیق ته نه دی ویل نه غ کړی، نه عمر بن خطاب کړی، نه بل کړی. نو دې چې دا خبره یاد ساتي چې موږ د قران او حدیث نه مخ کې نشو تللی. سید پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زموږ خو محبت او دا سره وسنګ محبت کې دا خو الحمدلله زمونږ ته پوسو کې څنګه محبت په سره کې خودم ردا چې یو ځکه پالتو محبت ته د قران او حدیث نه کې مخ کې کېږي هغه باندې مونږه رد کوو الحمدلله. نو دا خبره به سند ده چې د پیغمبر د طرف نه قرباني وکړه دې څه ثبوت نشته والله اعلم. دا ورو سوال کړو د ناشنا سوال کړي وې دا خو واضح ده چې کله د ذوالحجې مې شروع شي نو د ویختون او د نوکانو نه به سناخلی. خو ماته مشکل ده چې زمان نیم بریک نشتی، نو دا نیم لري کومه په دې له سورزو کې چې دا نیم غټ شي دا ما په حرج کې واقع کوي خلکو مخې ته، نو زه دا نور نیم بریک لري کولای شم او کنه. الجواب یو سړی چې د قربانی اراده لري د اختر د قربانی دی به د ویختونه سناخلی. صحیح خبره ده حدیث کی درجه په صحیح مسلم کې اذا رايتم هلال ذي الحجه کله تاسو ذو الحجه میاشتي میاشوي نه واراد احدكم ان يضحي تاسو کې سړی را د کړي د چې د وسکي قربانی وکي فليمسك عن شعره واظفاره نو دې د خپل ویختونه او د نکونو نه بسنه اخلي.
خو دومره ده چې بیا د اجازه شتي چې سړی معذوري دغه عذري نو کدی و کی اشاره دي کوم حرج لیکو چې سړی دی او د سر یا د بدن دی وی سي اپریشن کی یا یو ځای زخمی شو هغه لګنډي او پای کې وختول ریکول د ضرورت دی لري کول شي کني شي لري کول شي او دې نور وزرونه دي یو سړی نو کې مات شو دا نو دې لري کول شي دغه شاندار ور دی د معذور دی ځکه په نیم بریت باندې ګرځیدا د دې په څه حرج کې واقع کې بازار ته راوته خلکو سره میراوي ده نو د دې تګرانی وما جعل عليكم في الدين من حرج او الله موږ باندې په دین کې څه سختي نه د جوړ کړي نو ان شاء الله ضرور د پاره به د کار جایزي والله اعلم د ورور تپوس کړي دي چې زمونږ گاونډیان دي او غیر مسلمان دي ناغول منګه د قرباني د غوخه نه غوخه ورکول شو او کنه الجواب پدې کې سحر جنشت چې غیر مسلمان لته د قرباني د غوخه نه غوخه ورکی چې کله د استاب خپلوانو کې یا گاونډي دي یا غریب دي الله په قران کې دا خبره کړې په سورۃ الممتحنه کې لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الله تاسو د دین نمنه کوي چې دغه کافرانو سره خمه کوي الله تاسو دې نه منه کړي کوم کافرانو چې تاسو د خپل علاقونه نه وستي تاسو دین ته نقصان نه دررسي یعنی حربي کافر نه دی تاسو جنگ نه کوي والله هم دې سره خو کول نه منه کړي خو نه بلکې دې سره خه کوي دې سره خه کول دادي غریب دی گاونډي دی خپلوانو کې دلته غوخه ور کولای شي بدی باندې دلیل دام دی چې عبد الله ابن عمرو رضی الله عنهما وذبحت له شاة في اهله قرباني کوله ساروی لال کړی شو نو کله چې راغی نو دا ته پوښیو کو اهدیتم لجارنا اليهودي زموږ د گاونډي چې يهودي دلم دغه لګلې ده کنه فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما در رسول الله دا خبر اوریدلې ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه جبريل ته په مخوي چې د گاونډي سره خکوي او دوی ته وایي چې خکې گاونډي سره د خکې رسول الله زما دا ګمان شو چې ورځ به جبريل ماته دامو چې د گاونډي په دې میراث کې حق راسي امام ترمذی روایت راوړل نو دینه د ثابتېږي چې غیر مسلمه ته د قرباني غوښه ورکول سدي جایز دي والله اعلم د ورو سوال کړی دی چې یو ساروی دی او داغه په خېټه باندې بچی دی نو په د باندې قرباني کیږي او کنه الجواب به په سوال کې سوال کړی دی کدا جایز دي نو د ماشوم سره به سکو دا دویم سوال شو جواب دې اولنی مسلې هغه دی چې دې کې د علماو اختلاف شتي چې ساروی ته واغستو او خجرا وسته غواجرا وسته می خجرا وسته ګډه دی را وسته بيزه دی را وسته په خېټه سره بچي په دې قرباني کیږي کنه جمهور العلماء او غالبا علماء او صحیح خبرم ده هغه دا وی چې په دې باندې قرباني کیږي وجه دا چې رسول سلام هغه عیبونه ذکر کړی دي د کومونه چې د قرباني ساروي ساتي او دا پکې نه نو وای کې دا عیب نه ذکر کړی چې په خېټه به بچي دا عیب دي د رسول سلام نه ذکر کړی نو صحیح خبردار چې په دې ساروي باندې قرباني کیږي خدمه شوم سره به سکو قدامه شوم ژوندې وروته واضح ده علالک وي خو علالې به لازم ځکه چلته مور باندې ول قرآن دی الله لپاره وقف کړی و دا سره وقفته دا نه چې دیوتی ساتو ځان الله نه خو سره تقسیم دی پر کوم چې یا به ژوندې راوځي یا به مړ راوځي نو چې ژوندې وروته به خبره واضحه ده دلته جمهور العلماء د فیصله چې دیوم وړي کی کدی چې ته مړ راوته
نو بیا به سکی دغه لپاره دلیل ووري. امام ابو داود امام ترمذی رحم الله روایت راوړل، امام ابن ماجه راوړل، امام احمد بن حنبل راوړل. ابو سعید الخدری رضی الله عنه غوي رسول سم دا خبره کړې چې زکات الجنین زکات امه، د مور علی الاول دي سیدی لکه دغه ماشوم چې حلال شو د مړ وروته کنه و دې حلال دی. علاوه مطلب چې دیم حلال نه څنګه چې مور سوا مور حلال شو په حلالې سره. نو صحیح خبره ده چې کله دې مړ وروته نو بیا هم دې خړې کیږي وا او د خوراک سره جایز دي. هغه جدا مسله ده. بعض علما د طبي ناحیه دا خبره کوي چې د وخت چې د خنۍ د جسم د پاره هغه جدا مسله ده. خو موږ دلته شرعي مسله بیانو کوي. سړي د دې واقعه راشي دی وسکه سروي دی واغستو او په خېټه سره بچي دا ولني مسله ده ثابت شو چې دغه سروي غسته جایز دي قرباني د پاره. دیو مسله به څه ده ماشوم کې ژوند دی وروته دیو مال لولای کی او کمل وروته نو هم دې حلال له د خوراک کول روا دي. والله اعلم. دا ورو سوال کړي چې کله یو سړی اراده د قرباني نو آیا د خزه او د بچي ویخته او نوکان واړه کولای شي او کنه کله چې ذوالحجې مې شروع شي؟ الجواب دا حکم خاص ته دا هغه سړي د پاره چې څوک قرباني کوي او د دې په قرباني کې چې څوک راځي د غوی د پاره نه دی. ځکه چې حدیث کې رسول سوی و اراد احدکم ان یضحي اراد او څوک چې اراده لري د قرباني نه دی به وختو نو کان ناخلي. واست قرباني کې کور مشرته نو تبه نو کان وخته دا بناخلی بچو او خزو ته ورونو ته او دوی ته چې تاسو کوم شریک کی دوی ته اجازه ته او کدي شي نه او دا ټول لپاره دا مسله نو رسول الله به خبره به واضح کړو. هغه فصیح انسان چې هغه سویل په هغه باندې عمل له هغه د قویل چې کوم کسي را د لري د لپاره دا مسله شو. کوم چې کور کې دی هغه ډیر جاهلان مته پته ده او ته پوښتنه مانه کړي او کې دي چې باز ملګری ته موږ سره نه شنو غوم د طریقې چې ټول باندې د پابندي کور کې واړه او خزاو مشراکه شران ټول چې د وختو غستون کونه منکړي شي ولې موږ به قرباني کوو. دا مسله د غوی د پاره نه ده د خاص هغه چا د پاره چې د قرباني اراده لري. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې په حاجی باندې قرباني شتي او کنه. دې سوال باندې تاسو پوه شو څنګه؟ دلته سوال مطلب زما د وضاحت ده چې دوی په حجی باندې قرباني شتي او کنه د هغه قرباني ته پوښتنه کوم چې په حجی ده د اختر د قرباني ته پوښت کوي. ګوره موږ په اصطلاح کې پښتو کې قرباني دوانو ته وایو خو په عربی کې شریعت فرق کړي. شریعت د حج ته هدی وایي او د اختر ته اضحیه وایي. نو ځکه د عرب چې کله ته پوښت کې د علماونه نو هم دي سوې هل علی الحاج اضحیه په حجی باندې اضحیشتي. دلته سوال واضح دی خو پښتو کې سوال لګ پیچیده دی. آیا په حجی باندې قرباني شتي او کنه؟ نو دا سره اضافه کوي چې قرباني ده څه قرباني د اختر د پښتي او کنه. الجواب یو کار جایز دی بل کار غوړی. نو جایز دی چې حجی د حج قرباني مو کی اول ته خپل علاقه کې د اختر قرباني مو کی دا جایز ده. خو غوړ عمل هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. وخیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم. غور لار د رسول صلی الله علیه وسلم لار ده. رسول صلی په حجۃ الوداع کې قربانیانی کړی دي د حج خداتی ندی نقل چې هغه قربانی د څه کړی ده د اختر یې التسمال پر خو دی چې بده به قربانیو کینا. حجیزی مکه ته د مکه زید قربانی د حج دی. نو ځکه موږ دې کې دا و جایز خودي
یو سړی وکړه د حج قربانیم کوي او بل د اختر کې صحیح ده دا جایز کار دی خو دین غوړه سره چې صرف د حج دا وکړي وجه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رکړ کې سره دا چې پیغمبر طاقت نه رسیدو نو دریش په ته ساروی لري دغه طاقت نه رسیږي چې یو په کې دا اختر د قربانی لپاره کې کولی شي کې نشي کولی شي خو دې ثابت شي چې حاجی د پاره دغه کافری د حج د قربانیانه اختر دې ته ضرورت نشته والله اعلم د ورو سوال کړی دی چې دوه مسلې ته پوښتلې دی یو کزه څوک وکیل کم د خپل طرف نه ساروی لاولو نو آیا دې به وخت نه اخلي او نو کنه بناخلي کنه دا مسله زمانه لپاره او دویمه یو سړی د حج اراده لري نو دې به وخت او نو کنه نه اخلي او دغه چې اخلي د عمره چې وکړو دا غنه بعد وخت لري کوي نو دې به څه حکومي درې مسلې شو اولنۍ مسله چې کله ته چاته وې چې ساروي والا ولالیک زماده طرف نه بیا مسله تاسو سره تعلق ساتي دا سره نه ساتي نو کو نو وخت به څوک نه اخلي دا چې قرباني دا څوک چې وکیل کړي دی نه دور سي دي دویمه مسله د حج را دې کړی دا نو دیبم د وختونه او د نکونو منکی الجواب په دې باندې ډېر عوام نه دی پوه بلکې خدای داوی سره ما بعض علما به نه دی پوه په دې مسله حدیث کې دادی اذا واراد احدكم ان يضحي او تاسو کې څوک اراده لري د شي د اضحیه ټکه وایي چې دې مسله واضح کی نو اضحیه کوم ساروي ته وایي اختر پور چلل ولکی د سینوري چې پتا سو کې چا اراده د هدي د ورکولو نو دا ویخته او نوکان ناغسته دا مسله چا پوری خاصه اختر قربانی ولا پوری حج ولا پوری نه اگر کدا حجی به حج تمتع کوي حج قران کوي خو دا مسله ده نه ده ها یو سړی دې دسم کې دي یو سړی دې د حج د قربانی اراده لري او د اختر د قربانی اراده لري دغه وسمنه کی د وختو غسو نه کونو خو کله چې د عمره وکي حج تمتع کوي عمره وکړه اوس به د وخت لري کوي نو دا به لازم لري کوي ځکه چې د دې حکم وتم شریعت کړي د عبادت کم شریعت چې ویلي چې وخت به نه اخلي هماغه شریعت سوی دلته به وخت اخلي نو ټکراو به نه پیدا کوي نصوص په منځ کې مسله واضح شو کنه دا ډېر فائدمن مسلې دي او اکثر مسلمانانو ته واقع کی خو ډېر پکې دي نه ندي خبر الله یې زموږ په حال باندې رحم وکړي